أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا د نکاح مسائل، د میراث مسائل، دا هر څه چې ذکر شو، د حدود مسائل چې ذکر شو، دا رب کریم رحم ده په موږ باندې. دین ټول د خدای رحمت ده. یرید الله لیبین لکم، الله اراده لري چې تاسو ته بیان کړي، شرعي احکام درته وښیي. ویهدیکم سنن الذین من قبلکم، او وښیي تاسو ته لار د هغه کسانو چې پخوا تر تاسو تیر شوي وو، چې انبیای سابقین علیه الصلاة والسلام وو. اوس دلته موږ ته یوه مسله په لاس راغله. د انبیای سابقینو دین چې موږ ته بیان شي او انکار نه یې پکې، د موږ دپاره ذاتي دلیل ده، حجت ده. شرائع من قبلنا بلا نکیره چې موږ ته رانقل شي، موږ دپاره حجت ته، موږ ذاتي په هغه باندې عمل کوی شو. او که داسې یو حکم چې دا په دوی اوس منسوخ ده، بیا په هغه باندې عمل نه شو کړی. ویتوب علیکم، الله رجوع کوي په تاسو باندې په خپل رحمت باندې. والله علیم حکیم، خدای پاک علیم او حکیم ذات. والله یرید ان یتوب علیکم، بیا وایي تاکیدن د خدای د رحمت اظهار کوي. الله اراده لري چې رجوع وکړي په تاسې باندې په خپل رحمت باندې. دا ګوري، دا روا او ناروا چې الله تعالی موږ تاسو ته بار بار بیانوي، دا ټول د خدای رحمت ده. موږ تاسو مخکې ورځو کې مو ویلې، موږ مسلمان باید په دې پوه شو چې دا دین د الله ده او د الله د طرف نه یو تحفه ده، د خدای رحمت ته په موږ باندې. ډاکټر چې چاته دوایي ورکي او بیا پریز ورسره ورکي، دا د ډاکټر شفقت ته په دغه مریض باندې او که ظلم ده چې ولې د غوښې نه منې کوي، ولې د وریجو نه منې کوي. خلک وایي چې خو ما خپله دنیا ده، ولې مې منې کوي. څوک دا ظلم بولي چې د خطرناک شي نه خبر کو چې دا یې تا دپاره تاوان ده، او ده سړي ځان وساتو، خو صحت به برحلال وي، مشکلات به ختم وي. دا خو د دغه دپاره د ډاکټر شفقت ده. 2 ورځې دا اوس مانه لږ څه بدپریزي وشوه، غوایي غوښه او دا شیان مې وخوړل، اوس معدې تکلیف هم بیا راته شروع ده، ملا درد مې بیا شروع ده. نو دین چې الله بیان کړی، دا وکه دا مکه، دا وکه نسخه د علاج ده، دا مکه پریز ده. دا ټول د خدای رحمت ته په موږ باندې. دا شی موږ باید په ځان باندې بوج ونه بولو چې ولې خدای پاک موږ ته دا وایي. العیاذ بالله، دا خو لکه په خدای پاک اعتراض ده، دا خو ناشکري ده، دا خو بېصبري ده. نو الله اراده لري چې په تاسې په خپل رحمت رجوع وکړي، خو کافران تاسې د ګناه په طرف کش کوي، شیاطین تاسې د ګناه په طرف کش کوي، او تاسې چې د حق نه اړئ نو جهنم ته مه برابروي. ویرید الذین یتبعون الشهوات، اراده لري هغه خلک چې متابعت خپلو خواهشاتو کوي، چې نفس زړه څه ورته ویایي دی هغه کارونه کوي. هغه بیا تاسې هم چې هغه لوري ته کش کوي چې درځه چې لاړ شو سینما ته، درځه چې لاړ شو پلانکي ځای کې ډولونه دي، پلانکي ځای کې قمار ده، پلانکي ځای کې دا څه ورته دا باغونه چې جوړ کړي دي چې دا پکې ګرځي، پارک ته مولوي صاحب هم روانې سره او سپینې ښځې ګرځي، دا هم غریبه غټ غټه ګیره پکې تاووي. شرمېږي هم نه. والله رښتیا د خجالت ځای ده، د خجالت ځای ده چې رنډی هم یو ځای ته ورځي، مولوي صاحب هم ورځي، طالب هم ورځي، مجاهد هم ورځي. دغه غټ د افسوس ځای نه ده. نو ویرید الذین یتبعون شهوات، هغه خلک اراده لري چې سړی د خواهشاتو په طرف بیایي، خپل زړه یې چې غواړي هغه څه اراده لري. ان تمیلو میلا عظیمه، چې تاسې هم د حق د لارې نه کاږه شئ په ډېرو لرې کږېدن سره، حتی کفر ته مه باسي. یرید الله ان یخفف عنکم، الله اراده لري چې سپکوالی راولي په تاسې باندې، باره مو سپک کي. وخلق الانسان ضعیفا، پیدا شوی د انسان کمزوری، دروند بار نشي وړی، ځکه الله بار سپکوي. دغه کې یو عجبه نکتې ده، دا چې واده یې درته روا کړی، ولې انسان ضعیف د خپل شهوت نشي کنټرولولی، بیا په زنا لګیا کېږي، ځکه یې روا کړو. اوس یو سړی ښه صحتمند ده، ښه ځوان ده، یو واده د ده ضرورت نشي پوره کولی، واده ته حیض پیښیږي، واده ته د نفاس تکلیف پیښیږي، واده مریض کېږي، 2 یې ورته روا کړې. په 2 باندې د کنټرول نه کېږي، 3 یې ورته روا کړې، 3 نه 4 یې ورته روا کړې.
خو چې زنا نه ځان وساته. ګورې دومره شفقت کوي، 1 کوي 2 کوي 3 کوي 4 کوي، خو زنا به نه کوي. تجارت کوه کوه کوه، خو سود مه که، ناروا مه که. هر چی چې پاره دواړه طرفه ذکر کړي دي د الله په دغه کې وای انسان ضعیف ته نه د دنیا نه دریږي. که مطلقا تجارت و کاروبار را باندې بند وای، موږ به مجبور وو د نفسي بشري صفاتو د وجې نه به د موږ نه کار هم شروع کېدو، بیا به په ګناه کې وو. خدای پاک راته اجازه وکړه مزارعت کم خو په جایزه طریقه، تجارت کم په جایزه طریقه باندې، په نکاح او په معاملاتو کې هم راته وکړه. وخلق الانسان ضعیفا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. یا ایها الذین آمنوا، ایغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، لا تأکلوا اموالکم، مخوری مالونه د تاسو بینکم په خپل مابین کې بالباطل، په باطله طریقه. که د چا مال په غلا خوریم باطل ده، په غصب په زور تروړیم باطل ده، په رشوت تروړیم باطل ده، په بیع فاسد تروړیم باطل ده. په باطله طریقه باندې به د چا دنیا نه خوري. ولو که یوه انه وي پردی دې چې وخوړه جهنم ته به برابرېږي. مال خو به خامخا زه ګټم، ټول شیان خو د ما نه دي، خو دوکاندار نه خو به یو شی وړم د خوراک دپاره. الا ان تکونه تجارتا، او که تجارت وي خو داسې تجارت وي چې په زور نه، عن تراض منکم، د دواړو طرفو نه رضایت وي. کې بیع چاته ویل کېږي؟ مبادله المال بالمال عن تراض. ته روپۍ په خوښه ورکوې، دی وریجې په خوښه درکوي. که دی د تا نه د 100 روپۍ په زور وړیم جنګ ده، که ته د ده نه 1 کیلو وریجې په زور وړیم جنګ ده. جایزه طریقه یې جوړه کړه، تا د روپیو ته ضرورت ده، تا وریجو ته ضرورت ده، په رضایت باندې سودا سره وکړه، پروا نه لري. ولا تقتلوا انفسکم، مه وژنئ ځانونه خپل. ځان وژنه 2 معناوې دي. خپل ځان وژل هم حرام ده. ولې؟ دا ځان د موږ نه ده، دا د الله تعالی ده. اوس نو په یغه طریقه به استعمالو چې الله په راضي کیږي. الله د موږ په مرګ ناراضه کیږي چې موږ خپل ځان وژنو. ځکه چې په کومه طریقه څوک خپل ځان مړ کړي، که زهري چې کلی وي، که په چاقو یې ځان ویلی، که په اور ته یې ځان اچولی، په جهنم کې به دغه سزا ځان ته ورکوي. او د بل مسلمان وژل هم دا د ځان دومه معنا ده. ولا تقتلوا انفسکم، مه وژنه بل مسلمان. دا د بل مسلمان وژله لکه د ځان وژنه داسې ده. یو خو مسلمانان ټول ورونه دي، بلکې نبی علیه السلام مسلمانان ټول یو جسد ده. په جسد کې چې په پښو درد وي سترګې خوب نه کوي، ټول بدن سره شریک ده. او بل دوم دا ده چې بل مړ کې د تا مرګ په روا کېږي که نه، نو دا قصاصا خو د بیا مرګ روا کېږي. تا لکه اول چې تا خپل ځان وژلی، که تا دی نه وی وژلی، ولې به ته وژل کېدې؟ ان الله کان بکم رحیما، بېشکه الله تعالی په تاسو باندې ډېر مهربانه ده، د نیکو اعمالو ډېر لوی لوی ثواب درکوي. ومن یفعل ذلک، څوک چې دغه ګناوې وکړي چې دا تیر ذکر شو چې دا مکه دا مکه، او څوک یې وکړي عدوانا و ظلما، په تیرېدلو سره د حق نه او په ظلم سره، پردی حق خوري، رشوتونه خوري، په زور غلاوې کوي، په زور د خلکو نه وړي، په باطله طریقو باندې کوي، نو فسوف نصلیه نارا، زر د علاوې چې موږ به دی داخل کو اور د دوزخ ته. وکانه ذلک علی الله یسیره، د دغه بدماش اور ته ننایستل په خدای اسانه دی. داسې نه ده لکه دنیا د پاچا نه به خلاص شي، په تیښته به خلاص شي، په غرو کې به خلاص شي، په سپارش به خلاص شي، په قوت به خلاص شي. د الله تعالی نه خلاصېدل نشته. الله ته ډېر اسانه ده. دا کافران به ډېر زر زر ایهم اشد علی الرحمن عتیا، اول به دغه لوی لوی بادماشان جهنم ته ور اچي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که چیرې ځان وساتئ تاسې د لویو هغه ګناهونه چې الله تر منې کړي، نو کفر عنکم سیئاتکم، الله تعالی وی موږ به ورېږو، لرې به کړو د تاسې نه صغیرې ګناوې د تاسې، وندخلکم مدخلا کریمه، او موږ به داخل کړو تاسې هغه ځای د ننوتلو ډېر ښه چې جنت ته. معلوم شو چې ګناوې 2 قسمه دي، کبیرې صغیرې. کبیره ګناه چاته ویایي؟ یو عارف داسې ده، هر هغه ګناه سره چې د خدای پاک د طرف نه په قرآن عظیم شان کې یا په حدیثو کې د هغې سره د عذاب ټکی ذکر شوی وي، یا د لعنت ټکی ذکر شوی وي، یا د غضب ټکی ذکر شوی وي، یا یو حد ورته معلوم شوی وي، دا ټول ګناه کبیرې دي.
چې د خدای لعنت ته په یا د خدای غضب ده په داسې الفاظ استعمال شوي وي، یا عذاب علیم ده داسې ویل شوي وي، یا اور ده انما یکونون فی بطونهم نار. اوس مو ونه ویله د یتیم مال خوري، دغه ټولو ته کبیرې ګناه ویل کېږي. او چې دغسې وعیدونه او حد نه ورته ذکر، نو هغه ته بیا صغیرې ګناه ویل کېږي، لکه پردۍ ښځې ته کتل یا په شهوت خبرې ورسره کول، یا نور داسې د دنیا بلډینګو ته په شهوت په مینه کتل چې ما هم داسې دنیا وای. عبرت په نظر کتل خو روا دی چې سړی داسې ورته وګوري چې دغه څومره عظیمه غټه بنګله ده، څومره روپۍ به په لګېدلي، دغه سړي ته خدای دغه بنګله ورکړې، په قیامت کې به د دغه نعمت پوښتنه تر کېږي چې شکر دې ادا ده که دې نه ده ادا کړی. که زه سبا دغسې مالک شم، الله دې ما نه شکر غواړي. د عبرت په نظر کتل دا خو عبادت ده، خو په شوق چې داسې د مام وای دغه په ګناهو کې اکثرو کې راځي. یا مقدمات صغائر دي، مبادی او هغه مقاصد چې دي هغه ته کبایر ویل کېږي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. د نبی علیه السلام په وخت کې بعضې ښځې چې په احکامو شرعیه او خبرې شوې، لکه اوس موږ او تاسې د میراث خبره وکړه، ښځه د سړي نیمای میراث وړي. دا خو عام قانون مو ذکر کو، د ښځه ده که لور خور او لور ده نیمای میراث. نو په دغه کې پوښتنه شوه، موږ باندې خو شفقت ډېر پکار و، ښځه خو مزدوري هم نشي کړی، کاروبار هم نشي کړی، چې ډېره برخه د دې وای د سړي ته ډېره برخه ورکول کېږي، موږ ته کمه. یو د جهاد اجازه ښځو ته نشته، سړي د جهاد ثوابونه ګټي، موږ تر محروم یې، خو موږ ته هم چې اجازه شوې وای. نور داسې عبادات دي چې په سړیو پورې خاص دي. نبوت ته ښځو کې نبي نشته، امامت ته ښځو ته امامت نشته، شاهدي د په حدودو په قصاص کې د ښځو شاهدي په حدودو په قصاص کې نه ده معتبر. مالکیت د نکاح د سړی مالک د نکاح د که نکاح پرېږدي که طلاق ورکوي ښځه اختیار نه ده. او تعدد د ازواجو د یوه سړي ته 4 ښځې روا دي، ښځې ته نه دي روا 4 میړونه. دا ټول فضیلتونه د سړیو تر ښځو شته. نو ښځو چې دا ولې د موږ ثواب کم شي یا د موږ برخه کم شي، الله تعالی قانون نازل کو. خدای پاک چې بعضو ته په بعضو بهتري ورکړې، تاسې د هغو شیانو تمنا مه کوئ چې موږ ته ولې نشته. الله حکیم ذات ته هغه استعداد چې په نر کې د په ښځه کې نشته، هغه قوت جسمانی د مزدوري او د کاروبار چې په نر کې د په ښځه کې نشته، هغه عقل سالم چې په نر کې د په ښځه کې نشته، هغه تدبیر د مصالحو چې په نر کې د په ښځه کې نشته. ځکه خدای پاک نبی نر 1,40,000 انبیا نران راغلي، ښځه یو نبی نه ده راغلي. د ملک د پاچاهي اختیار د نر د ښځې دپاره نشته، د جومات امامت د لمانځه د نر د ښځې دپاره نشته. حدود قصاصو کې شبهه ده د ښځې په شاهدي کې، خو مخکې مو وویلې د ښځو شاهدي په کې نه ده منظوره. نو ښځې د دغه تمناوې نه کوي چې ولې هغو ښځو د مسلو نه نوې خبره پوښتنه یې وکړه، الله پوه کړې. نن د موږ په دور کې ښځې دي د بد اخلاقۍ او د نشوز نه دغه خبرې کوي که نه کوي، د اسلام نه لرې دي. دوی هم ازادي غواړي چې سړی 4 میړونه کوي، سړی 4 ښځې کوي، خو ښځې ته دې هم 4 میړونه روا شي. آسانه جواب لوی حکمت الهي. یو سړي ته 4 ودونه خدای پاک روا دي، په یوه واده یوه کال کې 4 اولاده ممکن دي، که نه چې د یوه سړي نه 4 اولاده وشي. 4 بیبیانې دي، د هرې بیبي سره یې جماع وکړه 4 اولاده د نکاح نه خو مقصود توالد او تناسل ده. او که ښځه د 100 میړو سره نکاح وکړي په کال کې تر یوه نه زیات زیږوی شي، د ټولو نطفه یې ضایع کړه که نه کړه ضایع. الله حکیم ذات ته په هر څه باندې پوی ده. ما مخکې ورځ یو پارسي شعر هم درته ویلی، به خدادادگان ستیزه مکن، به خدادادگان خدا داده چې الله چاته کوم شی ورکړی هغه سره ته حسد مه کوه چې دا ولې د ما نشته، خدای پاک ورکړی. موږ تاسې چې چاته خدای ښه علم ورکړی، چاته خدای ښه عزت ورکړی، غیبته یې کړی شو،
خدای پاک ماته هم ښه علم راکړي. غیبته یې روا ده خو ډېر غیبته نه منع ده. لا حسد تعبیر په حسد تر کړی، ولې چې ځان ته غواړې او هلته ته هغه کېږي نه، خیر دی په دم نه لورېږي، بیا په دم بدنیتي راځي چې ولې د ده علم زیات ده، ولې د ده قدر زیات ده، ولې د ده عزت زیات ده. د حسد اکثره وي په چا کې؟ په خپلو همجنسو کې وي که نه وي؟ ملا د ملا سره حسد راځي، د پیر د پیر سره حسد راځي، د امیر د امیر سره حسد راځي، ولې هلته بل عزت ډیر شي، هغه عزت برداشت کوی نه شي چې خدای ورکړی د عزت. نو ته څه په انبیاو کې هم خدای پاک فرق کړی، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. په صحابهو کې هم خدای پاک فرق کړی. د حدیث چې وګورو څومره فرق ده، خو ټول صحابهو د نبی علیه السلام د صدیق اکبر ایمان د ټول امت ایمان یوه طرف ته که د صدیق اکبر ایمان بل طرف ته که د رسول الله په حدیث ثابت ده. یو سړی ده او د یغه نه تر قیامته چې څومره خلکو ایمان ده، د دغو ټولو ایمان یوه طرف ته که د صدیق اکبر بل طرف ته که. اوس ویې به چې ولې ایمان صدیق اکبر نه جوړېږي؟ ایمان ولې امام صاحب نه جوړېږي؟ دی ولې ایمان د امام رباني صاحب نه جوړېږي؟ خدای پاک خپل نو تمانا د یغه مه کړي چې الله بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی ده. په خپل نعمت شاکر شئ چې اتا ته خدای درکړی، په هغه شاکر شه. د طالبي مقام یې درکړی، په طالبي ولې کم نعمت ده، په دغه شکر وباسه. په جومات کې د یو امامت منصب درکړی، په هغه شاکر شه. په مدرسه کې د یو قدري درس موقع درکړی ده، په هغه شاکر شه. د خدای پاک خو شکر ته په عبادت د خدای د دین په خدمت باندې لګیا یم. او ښځو خو نو بیا د نرانو هغه به نورو مسایل وروسته پسې ذکر کوو. ناامیده کېږي دې نه ښځې، داسې نه چې ښځو ته ثوابونه نشته. خدای نر ته د نر د عمل ثواب ورکوي، ښځې ته د ښځې د عمل ثواب ورکوي. بعضې داسې اعمال دی چې په نر پورې خاص دي، هغه ثواب د ښځې نشته. خو بعضې بیا داسې اعمال دی چې په ښځه پورې خاص دي، د نر بیا نشته. دغه دې فکر وکړي. دا ښځه چې په اخلاص د میړه خدمت کوي، په دغه چې کوم ثواب خدای په ښځې ته ورکوي، د میړه هغه شته. یو ښځه چې د خپل اولاد تربیه په شفقت کوي، د خپل سینې شودې ورکوي، دغه ثواب چې ښځې ته خدای پاک ورکوي، دا د میړه شته. دا ښځه چې 9 میاشتې 10 میاشتې کنکۍ په خېټه کې ګرځوي، په دا هره ورځ په دې باندې چې څومره تکلیف تېرېږي، د دغه ثواب چې خدای پاک ورکوي، هغه د میړه شته. نو د ښځې هم داسې ثوابونه دي چې په دوی پورې خاص دي. جما میړه او ښځه وکړه، اولاد یې دواړو ده، خو دا د حمل موده د دغه ثواب د ښځې ده، د میړه نشته. د رضاعت مودې د خدمت ثواب د ښځې ده، د میړه نشته. ښځه کالي مینځي، دیګ پخوي، کور جارو کوي، دغه خدمتو ثواب د ښځې ده، د میړه نشته. للرجال نصیب، د نارینهو دپاره برخه ده مما اکتسبوا، د هغه نیکو اعمالو نه چې دی کسب کړی. خو وللنساء نصیب، د ښځو دپاره هم برخه ده مما اکتسبنا، د هغه نیکو اعمالو نه چې دی کسب کړی. نر د نر نه مخته ده، ښځه د ښځې نه مخته ده. دا د خدای ته نور زارۍ کوي چې خدای ما ته هم ښه نیک عمل توفیق راکړي، ما ته هم خدای ښه علم راکړي. واسألوا الله من فضله، د هغه سره حسد مه کوه، د خدای نه فضل غواړه. ان الله کان بكل شیء علیما، بېشکه الله تعالی په هر شي باندې عالم ده. مخکې حضرت پیغمبر علیه السلام او صحابه چې هجرتونه مدینې منورې زاد اهل شرفن ته وکړه، یو مهاجر یو انصاري به سره ورور کړه. بیا به په دوی کې چې یو مړ شو میراث به ده وړ، هغه خپل ورور به سکني ورور به یې نه وړ، نسبي قریب به یې نه وړ. تر یو وخته حکمت مصلحت و په دغه کې چې وروسته مهاجرو خپلې کورنۍ هم سره مهاجرې شوې، د مهاجرو خپل پیدا شوه، د انصارو خپله کورنۍ. الله بیرته حکم نازل کړه، هر څوک چې میراث وړي د خپل قریب نه یې وړي، د دغه نه یې نه وړي چې دا اسلامي ورورګلوي ده په مابین کې. په هغو کې هم یو صورت شته چې عقد موالات شوی وي، په هغه د وفا کوي. د دوستیو د ملګرتیا یا یو چا ته دعوت اسلام ورکي، هغه ورته زه چې اسلام راوړم، ما خو تربرونه قریبان هلته نشته، بیا به خلک د ما سره ظلم کوي. که ته د عقد را سره کې چې څوک د ما ظلم ته نه پرېږدي چې په ما ظلم وکړي، خو که زه مړ شم د ما میراث بیا د تا، یا دواړه دغسې یو زري یو دوه معاهده سره وکړي، یو د بل به په غم او په ښادۍ کې سره شریک و، که زه مړ شو میراث مې د تا، که ته مړ شو میراث یې د ما.
او نور قریبان نه لري هغه بیا شته عقد موالات په عنوان. ولکل جعلنا لپاره د هر یو د نارینه او د ښځې موږ ګرځولي د موالي یا میراث خواره مما دغه مال نه ترک الوالدان چې پریښي مور و پلار والاقربون قریبانو والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې د هغو سره غوټه شوي دي قسمونه دي تاسې معاهدې مو سره کړي دي فآتوهم نصیبهم هغو ته هم خپله برخه ورکوئ. ان الله کان علی کل شیء شهیدا خدای پاک په هر څه شي باندې شاهد ده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. یو ښځه د میړه سره خود څه خوله اچوله میړه جګ شو ښځه یې وویله ښځه لاړه پلار ته په ژړه پلار جګ شو خپله ښځه لور یې د لاس نه راوینې ورایې وسته پیغمبر علیه السلام ته چې ما خپله لور پلانکي ته په نکاح ورکړې هغه ظلم ورسره کړی ده ویلی ده. نبی علیه السلام ویله قصاص به یې اخلو. اوس په میړه پوهیو هغه به زه راغواړم هغه به اوس بیرته پویل کېږي چې دغه سړی او دا لور د کوټې د پیغمبر علیه السلام نه واته بیرته یې غږ وکړه چې بیرته راوګرځئ. ما خو فیصله دا وه چې قصاص به اخله خو الله بل حکم نازل کړه نه میړه چې ښځه ووایي بیرته میړه نه پویل کېږي. قاضي د چا لاس ور پرې کړي د غله د حدود چې د هغو دي بیا به د قاضي لاس په پرې کوي خو د ښځې د تربیې کار خو میړه ته سپارل شوی. ښځه بد اخلاقه دا میړه ته اوس مسالې را روانې دي ویلې په یو انداز د ظلم نه هغه انداز چې شریعت روا کړي په روا یې وویله بیا بیرته به بیا میړه پوویې بیا د ښځې اصلاح راځي چې بیرته انتقام ته راخلي دي میړه نه. د ښځې امارت نه صحیح کیږي. په دغه قرآن او حدیث اجماع قیاس څلور دلایل دي. یو د دلایلو د جملې نه دغه دلیل هم ده رجال حاکمان مقرر شوي دي علی النساء په ښځو باندې. الرجال قوامون علی النساء نران حاکمان مقرر شوي دي په ښځو باندې. حاکم نه بیرته انتقام نه اخیستی کیږي. ولې نر حاکم ده په ښځه ربی کریم حکمت هم ذکر کی بما فضل الله بعضهم على بعض په سبب دی هغه چې فضیلت ورکړی د خدای پاک بعضو ته په بعضو. اوس مو ویله د نر عقل د نر تدبیر د نر نیک اعمال قوت جسمانی هر څه تر ښځې زیات دي که نه دي. هره میاشت کې ښځه شپږ اووه اته ورځې حیض مرض ورشي لمونځ نشي کړی او نر هغه لمونځونه کي. ښځه اگر که په ګناهګاره نه ده په دغه لمونځو پرېښودنه خو ثواب هم نشته او د سړي هغه د اتو ورځو ثوابونه وګټل. یو خو فضیلت ده. دوم وبما انفقوا من اموالهم ښځې میړه سره نکاح وکړه په 15 لکه په جمعه کې خوند دواړه سره اخلي خو د دغه ښځې ټول عمر نفقه په چا ده؟ په میړه. و چې د میړه دومره احسان ده په 80 کاله نفقه ورکوي بیا به په چاپېړه دا هم بیرته ویل کېږي یوه چاپېړه دا ویله ده بیرته به بیا میړه پوهې محسن ده احسان ده په ځکه نبي علیه السلام وی د میړه په ښځه دومره حق ده که د خدای پاک نه سوا بل چاته ما اجازه کړی چې سجده ورته وکړي نو ښځو ته به مې ویلي چې خپلو میړو ته سجده وکړي. الله منعم حقیقي ده موږ ته اصلي رزق خو الله راکوي په موږ عبادت فرض ده. موږ والدین سبب مجازي دي د دغه والدینو شکر په موږ باندې واجب ده فرض ده. دا میړه په ښځه باندې منعمه مجازي ده ظاهره نفقه دی ورته ګټي نو شکر په دې باندې فرض ده. ځکه مشرف علي تنوي صاحب ویل چې ښځو تعلیم ته څه ضرورت ده؟ د عصري تعلیمونه نه دي چې کوي څه ضرورت ده خو چې تر څو ودیږي نفقه یې په پلار ده چې واده شو تر مرګه یې نفقه په میړه ده. دې مزدوري ته څه ضرورت ده چې دا مزدوري کوي؟ شریعت عزتمنه کړې راحتمنه کړې په خپل کور کې کېنه خورا او چکه حساب مه منه. دی وایي نه زه یې په خپله ګټم. هی بن اسرائیلو خاصه د غوښې حلواوې ورته راتلې وایي نه زه پیاز غواړم ګندانه غواړم دال غواړم په خپله یې کرم په خپل لاس یې ګټم. وبما انفقوا من اموالهم خدای خو نر ته په ښځو فضیلت ورکړی نر بیرته نه په ویل کېږي. او د ویلو خپل مقدار بیا را روان د هغه حواله ته ذکر کوو. لیکن ښځې اوس الله وی دوه قسمه دي.
فالصالحاتو نیکې ښځې قانتاتن حکم منونکي دي د خپلو میړو یو. دوم صفت حافظات قانتاتن حکم منونکي دي حافظاتن ځان ساتونکي مال ساتونکي د میړه دي للغیب په وخت غیبوبت میړو کې. میړه لاړ مسافر شو مزدوري کوي چا څه یې ګټلي دي صندوق د دې په لاس کې ده روپۍ د دې په لاس کې دي. دا موږ تاسې خلک ټول په عربو کې مسافرۍ کوي غریبانو کوي نه کوي. اوس دغه ښځه که نیکه ښځه وه د میړه د دنیا سره به احتیاط کوي. یو د میړه دنیا به ساتي، دوم به ځان ساتي. دا د میړه امانت ته د دې ټول منافع د میړه دي. دې ته دا نه ده روا چې پردي سړي ته ور وخاندي، دا نه ده روا چې په محبت باندې په شهوت باندې پردي سړي سره خبر کوي، دا نه ده روا چې پردي سړي ته په نظر په شهوت باندې کوي. ځکه نبی علیه السلام ویلي وو چې کنه سترګې هم زنا کوي، ژبه هم زنا کوي، لاس هم زنا کوي. ښځه به پردي سړي ته په شهوت لاس نه ورکوي. دا منافع ټول دې سړي دي. نو ځان به هم ساتي د پردیو د تعلق نه، مال به هم ساتي د اسراف نه. نیک عمله ښځې دا دي ولې بما حفظ الله، په سبب د هغه چې ساتلی دي الله تعالی دوی ته د حقوقو په میړو. د دې حق خدای پاک په میړه لازم کړی، نو خو د میړه حق هم په دې ایښی. دا خو بیا د میړه حق ده په دې چې د ځان به حفاظت کوي، دا د میړه حق ده په دې چې د میړه د مال به حفاظت کوي، د اولاد به یې ښه تربیه کوي. دا اول خو نیکې ښځې شوې. اوس دوم قسم ښځې داسې دي چې څه بدماشي لري، زبان درازي کوي، یا په کور کې نه کوي، نه د کور نه د باندې وځي، بد اخلاقي کوي. د دغو بیا خدای پاک اوس د تربیې لار ښیي. واللاتی تخافون نشوزهن. او دوم قسم هغه ښځې چې تاسې ډارېږئ د دوی د سرکشي نه، بدګذراني نه، بدګذرانه دي، نو دغو سره څه وکئ؟ فاعظوهن، اول دوی ته نصیحت وکئ، د خدای د عذابونو خبرې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کومه ښځه چې د دې مرګ په داسې حال کې راشي چې میړه تر راضي وي، الله تر راضي د جنت ته بیایي. کو په داسې حال کې مړه شو چې میړه تر ناراضه و، الله ناراضه د جهنم ته بیایي. دوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کومه ښځه چې د میړه د اجازې نه بغیر د کور نه ووته، ولو که د پلارګنۍ کره ځي، د خدای لعنت په اوري، نه فرض عبادت صحیح کېږي، نه نفل عبادت صحیح کېږي، چې تر څو بیرته کور ته نه راغلی د خپل میړه نه یې معافي نه یې غوښتي. دریم میړه خپله ښځه ور وغوښته بسترې ته، ماخوستان یې ور وغوښته راشه خپل منافع ته راخلي، ښځه بد اخلاقي کوي، انکار وکړي نه درځم. میړه یې خفه کو، شرعي عذر د دې نه و، حیض مایز نه و، جسمانی مرض نه و، تکلیف نه وه، هسې د بد اخلاقۍ د وجې نه انکار وکړه. په دې د خدای لعنت د ملائکو لعنت تر هغه وخته پورې چې تر څو بیرته میړه نه معافي نه یې غوښتي. نو په داسې مسایلو یې پوه کوه، اول وعظ ورته وکړه. که په دغه نه شوه اصلاح، بیا وهجروهن فی المضاجع، په بسترو کې ګوښې کوي. د ښځې نه چې میړه ځان مرور کړي، دا هم د ښځې دپاره یو لوی مرګ ده. په کور کې نورې ښځې وي، اولادونه وي، هغه په خبر شي چې میړه تر مرور ده، دا هم د دوی دپاره لوی سرزنښت ده. خو د هجران دوه صورته دي. یو دا چې په کوټه کې خو ورسره اوسېږي، خو ځان تر مرور کې نه غږېږي، دا نو لیا ډېر زور غواړي. یو صورت دا ده چې کوټه ور پرېږدي، بیټک ته تر لاړ شي. خپه خو په دغه وي، خو نسبت تر یغه نه لږ اسانه ده. اول د اسانه لار سړی غوره کړي، بیا دا بله لار غوره کړي. که په دغه خفګان هم نه پیدا ښځې لیا بدماشي چې دی مې پسې واخیست، رانه لاړ حجرې ته، بیټک ته، بیا نو واضربوهن، ویې بیا یې ویې. ویل به څنګه ویل وي؟ ویل په انداز د جرم. جرمونه اوس دوه قسمه دي. ښځه لمونځ نه کوي، ښځه د جنابت نه غسل نه کوي، ښځه د حیض نه غسل نه کوي، ښځه د پردیو خلکو تعلق نه ختموي،
ښځه د ستر لحاظ نه کوي، د کور نه د باندې وځي، ټول حرام حرام عمل لګیا ده، په حرامو په ګناهو. دلته یې نو ښه ودربوه. او که نه تا سره لږ جنګ و دعوه کوي، یا د مور سره لږ جنګ و دعوه کوي، یا د خسر سره لږ جنګ و دعوه کوي، نو یو چاپېړه ماپېړه یې ووایه، په یو لښته یې ووایه، په یو چپلاک یې ووایه، خو مخ ته به یې نه وایه، عیبناکه کوې به یې نه. سر ماتول، لاس ماتول دا به نه وي، زخمی کول به نه وي، ویه یې خو غیر مبرح، چې عبرت واخلي خو عیب نشي پکې موجود. مخ ته ویل د حیوان هم ناروا دي. موږ د انسانانو عادت دا ده، که زوی ویم ټک مخ ته ورکړي، که ښځه ویم مخ ته، که شاګرد ویم مخ ته. د استادان چې شاګردانو ته سبق ورکوي اول دا مخ ته چاپېړه ورکړي. مخ ته ویل د حیوان هم ناروا دي. به یې ووایې خو عیبي کوی به یې نه. خو دا ښځه وه بدماشه وه، په یوه لیار اصلاح شوه، یا د اوله نه نیک اخلاقه وه، بیا نو بانه مه ورته غواړه، تم ظلم مه کوه. په ان اطعنکم که دوی اطاعت وکړه غاړه یې کېښوه. اول بد اخلاقه وه، ته یې وځورولې، خو اوس یې غاړه کېښوه. دغه نه بعد نو فلا تبغوا علیهن سبیله، بیا مه غواړئ په ضرر د دې باندې څه لیار چې هسې بانه ورته غواړئ، نو بیا یې ویې. ولې که ته په دې زور لرې ښځه د مقابله نشي کولی، خو الله تعالی د دې مالک ده، الله بیا په تا عالي ذات ده، الله تعالی بیا په قیامت کې انتقام درنه اخلي. ان الله کان علیا کبیره، بېشکه الله تعالی ډېر پورته ده په غلبه او په مرتبه کې، او ډېر لوی ده د ټولو شیانو نه. خو میړه او ښځه د اخلاقو ورځ په ورځ سره خرابېږي، په یوه نه اصلاح کېږي. خبره عین حکومت ته لاړه یا نور قریبانو ته لاړه، بیا نو ثالثان ورولېږئ. د پلارګنۍ د سړي د طرف نه بم یو قریبي، د ښځې بم یو قریبي، دغه دوه ورته ثالثان کوي. وای دا امر استحبابي ده، پردي خلک هم ثالثان کوی شي، خو بهتره دا ده چې د میړه خپل د ښځې خپل، ولې هغه وای د خپل سړي په حال ښه پوهېږي. د سړیو خاندان ته د سړي ظلم و نه ظلم معلومیږي، د ښځې خاندان ته د ښځې ظلم و نه ظلم معلومیږي. بیا جوړه ور وکئ. خو که د میړه او ښځې اراده وه چې خدای دې موږ په منځ کې جوړه راولي، یوه معنا یې دا ده په اختیار یې ورکو د ثالثانو ته، خو د زړه نه یې ورکو، الله جوړه راولي. یا دغه ثالثانو که اراده رښتیا دې جوړه وه، شیطانت یې نه کوه چې د میړه خپل د میړه طرف کوه، د ښځې خپل د ښځې طرف کوه، شیطانت نه و، رښتیا یې د خدای رضا و جوړه وه، الله توفیق راولي. خو توفیق کې هم دا نه ده ضرور چې میړه او ښځه به بیرته سره پاتې کېږي. دا معنی الله د خیر په فیصله توفیق. که د دغو سړو ښځو میړه ژوند نه کېدو، الله ته معلومه وه چې نه کېږي، خدای دغه ثالثانو ته توفیق د دې ورکړي چې تفریقه یې راولي. او که د دې د جوړې نه بعد نیک اخلاقي راتله، الله خو په هغه علم لري، بیا توفیق د دې ورکړي چې جوړه سره راولي. وان خفتم شقاق بینهما، که ویرېدئ تاسې د مخالفت مابین د دوی دواړو نه، فبعثوا حکما، ورولېږئ یو منصف من اهله د خاندان د سړي نه، و حکما یو منصف من اهلها د خاندان د ښځې نه. ان یریدا اصلاحه، که اراده لري دغه میړه او ښځه د جوړې، یوفق الله بینهما، الله به موافقت پیدا کړي د دې دواړو په مابین کې. ان الله کان علیما خبیرا، الله عالم او خبیر ذات. واعبدوا الله، عبادت کوئ تاسې د الله تعالی، ولا تشرکو به شیئا، شریک مه نیسئ تاسې د الله تعالی سره هیڅ شی. د الله عبادت کوئ. دوم، وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره نیکي کوئ. وبذی القربا، د خپلوانو سره نیکي کوئ. والیتامه، د یتیمانو سره یې کوئ. والمساکین، د مسکینانو سره یې کوئ. والجار ذی القربا، امسایه چې خاوند د قرابت وي، یوه معنا، یا امسایه چې در نږدې وي. والجار ذی القربا، هغه امسایه چې لږ لرې وي. نبی علیه السلام ته ام المؤمنین وی د ما دوه امسایه دي، خو د یوې دروازه را نږدې ده، زه چې وسیله کوم اول د چا سره وای چې دروازه یې در نږدې ده. والصاحب بالجنب، د څنګ د ملګري سره هم نیکي کوئ. د څنګ ملګری څوک ده؟ یا وای د یوه استاد شاګردان. دغه شاګردان لکه ورونه په خپل منځ کې داسې بلل کېږي چې استاد یو شو، استاد ته شریعت کې پلار ویلی کېږي، دا روحاني اولاده ده، نو دا لکه خپل منځ کې سره ورونه. یا د یوه پیر مریدان، یو قول دا د صاحب بالجنب نه دغه خلک مراد دي.
یا د یوه سفر ملګري چې په سفر ګډ سره ځي نو مسلمان ده دغه د څنګ ملګری دی د دغه سره احسان کوئ. یا د بسترې د څنګ د بسترې مالک څوک دا ملګری بلبله دا ګلببو توړی سره ګزاره کوئ احسان د صاحب الجنب سره کوئ. وابن السبیل ای مسافرو سره یا وایي تر مراد میلمانه دي ځکه اول امسایه ذکر شوه دا ابن سبیل نه مراد میلمه. نبی علیه الصلاة والسلام څوک چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري د خپل امسایه سره د احسان کوي. څوک چې ایمان په الله او په آخرت لري د میلمه د قدر کوي. دوه مې بیا داسې ذکر کړي. څوک چې ایمان په الله او په آخرت لري یا د خیر خبرې کوي یا د چپ شي غیبتونه دروغ او ضررونه خو د خلکو ته نه رسوي. وما ملکت ایمانکم او نیکي کوئ د هغو غلامانو سره چې تاسې مالکان یې. نن که غلامان نشته دوم حیوانات چې تاسې مالکان یې. نبی علیه السلام د دغو ګونګیو په باب کې د خدای نه وډار شئ. مالک خو لري آس ده خر ده کچر ده ګوډ ده مریض ده کمزوری ده ظلم مه پکه د وس موافق باروه دروند مه باروه چې د یوه وس لري یو سړی په سپر شي که د دوه برداشت یو دوه دې په سپور شي که آس اخر شی کمزوری ده دوم نفر دې نه په سپریږي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا بېشکه الله تعالی چې ده نه خوښوي هغه څوک چې کبر کوونکی او فخر کوونکی. دا کبرجن فخر کوونکی دا اکثره داسې چې د آخرت نه غافله وي ثواب ته یې لکه ځان مجبور نه بولي نو خپل هم بخل کوي ثواب خو په سخاوت پیدا کیږي. بل هم په بخل باندې امر کوي چې دوست اشنا دا مدرسې ډېرې دي دغه چندې ډېرې دي ته هر یوه ته یې ورکوې بل هم راګرځي د سخاوت نه خپل هم ځان راګرځي. د کبرجن د فخر کوونکي صفت خدای بیان چې کوي دا کبرجن څوک دي الذین یبخلون هغه څوک چې بخل کوي. و سړی بخل کوي دی کبرجن بولي ولې ځان غټ ورته لیدی کېږي ثواب ته ځان محتاج نه بولي په سخاوت خو آخرت برابرېږي. نو چې څوک کبرجن یې ځان غټ ورته لیدی کېږي لکه خدای نه خسته آخرت ثواب ته زه ضرورت نه لرم نو ځکه سخاوت نه کوي. ویأمرون الناس بالبخل او نور خلکو ته هم امر کوي په بخل باندې. دوم د دغه بدبختو دوم صفت ویکتمون پټوي ما اتاهم الله هغه څه چې الله ورکړي دي دته من فضله د فضل خپل نه. دا مال علم دواړو ته ورغلی. مال خدای مال ورکړی دی پټوي د خدای حقوق نه پکې ادا کوي. خدای علم ورکړی دی حق نه بیانوي پټوي. لکه وایي د دغه اول مصداق یهود بدبختان وو خو دغه یهودو بدبختانو چې متکبر انسانان وو خپله هم ایمان نه راوړ نور خلک هم د ایمان نه راګرځول خپله هم د نبی علیه السلام سره سخاوت کومک نه کوو نور خلک هم راګرځول او چې خدای دوم علم ورکړی و علم هم پټو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات مبارکه خلکو ته نه ښکاره کول. لکه څوک چې زکات نه ورکوي سخت عذاب لري. څوک چې علم زده وي څوک مسالې پوښتنه تر وکړي د زده وي هغه یې د ځان د پوهې دپاره پوښتنه وکړي دی نه ورښیي په ورځ د قیامت به د دغه ملا خولې ته د اور قیزه ورلویږي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا موږ تیار کړی د لپاره د کافرانو عذاب سپکوونکی. والذین بل دا کبرجن خلک هغه دي اول خو بخل کوي که بیا نفقه کوي ریا کوي. والذین ينفقون اموالهم او دا کبرجن خلک هغه دي یا الله نه خوښوي هغه خلک چې دوی لګوي مالونه خپل رعاء الناس لپاره د خلکو ته ځان ښوولو ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نه لري په الله او په ورځ د آخرت چې خدای پاک بې ثواب ورکوي صرف ځان ته خلکو ته ښیي. دا اصلا شیطان وښویول. ومن یکن الشیطان له قرینا څوک چې شیطان دی د ملګری فساء قرینا ډېر بد ملګری دی دا شیطان. الله تعالی وی دغه یهود دغه بدبختان چې بخل کوي ایمان نه راوړي خلک د دین نه اړي که دغو ایمان راوړی وای او د خدای د رضا دپاره یې مالونه لګولي وای څومره غټ ثواب به خدای پاک ورکړی و. دا تاوان یې چی و وماذا علیهم څه نقصان به ودیدی لو آمنوا بالله والیوم الاخر که دوی ایمان راوړی وای په الله او په ورځ د آخرت وانفقوا دوی لګولی وای مما د هغه مال نه رزقهم الله چې الله دوی ته په رزق ورکړی وکان الله بهم علیما الله تعالی په دوی باندې عالم ده. ان الله لا یظلم مثقال ذره بشک الله ظلم نه کوي په اندازه د یوې ذرې باندې.
نو خلک دې ورخطا کېږي نه سخاوت به مو کم ثواب یې نه د زرې غوندې چې الله یې ځواب ورکوي بلکې ظلم خود نه کي و ان تکو حسنتا که دا د ده نیکي دا ذره یوه نیکي وي یضاعفها الله به ورته دوچنده کي و یؤتي من لدنه وربکي د خپل نزد نه اجرا عظیما اجر لوی وایي په ورځ د قیامت د یو سړي سره حساب وشي مسلمان وي خلکو سره یې ظلمونه تعداوي ډېر کړي د ده نیکي ټولې یې غو ته ورکړی شي یوه زره عمل ورپاتې شي نور هېڅ شی نشي ورپاتې ملائکې خدای پاک ته وویل چې الله دغه ته خو صرف یوه زره عمل پاتې شو نور هېڅ شی نشو ورپاتې نو الله تعالی څه ورته اوس دغه زره ورته لویه کوي موږ تاسې ویلي وو چې یوه خورما د حلال مال چې صدقه کې الله یې لویي څومره یې ورته لویي لکه غر نو ثواب بیا دغومره ډېر ورکړي الله وی دغه یوه نیکي ورته لویه کوي چې د جنت ښه لایق شي نو بیا یې بوځئ جنت ته وان تکو حسنة یضاعفها ورته دوچندې کي ویؤتي من لدنه اجرا عظیما بیا د خپله نظر ډېر لوی اجر ورکړي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید هغه به څه حال وي چې د هر امت نه موږ راولو شاهد په دی باندې د دی نبي وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او بیا موږ راولو تا په دغه خپل امت باندې شاهد هغه به څه حال وي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي یوه ورځ ما ته پیغمبر علیه السلام وویلې ته د قرآن څه تلاوت ما ته وکړه وایي ما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته زه څنګه تلاوت کوم قرآن خو نازل په تا باندې ده ده ویل زه په ده خوشحاله کېږم چې د بل نه یې واورم سړی د بل خبرې ته ښه په غور کتی شي وایي ما صورت نساء شروع کړو چې دغه ځای ته راورسېدم راته ویلې بس چې ومې کته د ده د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي ولې د قیامت حال ور په یاد شو خدای هم دې د داسې ورځې نه وساتي چې امتي بغاوت کړی نبي خدای پاک ته شاهدي ورکړي چې دغه د ما نه منل د نبي په شاهدي جهنم ته بیایي نو رسول الله ته دغه حال چې معلوم شو خو رسول الله ته دا معلوم شو چې خو ما به هم داسې امتیان وي چې د ما نه مني نو زه به بیا شاهدي په ورکوم هغه به ځي جهنم ته شفقت تر مور و پلار زیات ذاتي په ژړا باندې بنا وکړه یومئذ په دغه ورځ باندې یود الذین کفروا خوښوي به هغه خلک چې کافران شوي وو وعصوا الرسول او دوی نافرماني د رسول کړې وه دا شی به خوښوي لو تسوا بهم الارض کاشکې چې اواره کړی شوی وی په دې باندې مځکه کاشکې اواره کړی شوی وی په دې باندې مځکه څه معنی یا دا معنی په قبر کې د انسان وجود وشړیږي خاورې شي اخر چې هغسې خاورې پاتې وی بیرته نه وی راژوندي شوي یا وی هغه معنا تر مراده یا دا معنی د حیوانات چې خدای پاک پورته کي دغه حیوانات په خپل منځ کې چې یو په بل ظلم کړي انتقام واخیستی شي بیا الله تعالی ورته کونو ترابه خاورې شي ټول خاورې شي په دغه وخت کې دغه بدماش انسان چې په دنیا کې په ټولو دنیا ظلمونه کړه هلته به د سپیتوب ارمان کوي چې کاشکې زه سپی وای نن به خاورې شوی وم جهنم نه به بچ شوم ځکه سورت عما یتساءلون په آخر کې راځي یا لیتنی کنت ترابه دلته مې کاشکې چې زه حیوان وای خاورې شوی وای خو هلته چالاکي نه چلیږي غلا هم نه کېږي ولا یکتمون الله حدیثه دوی به نشي پټولی د الله نه یوه خبره ځکه اندام په ده شاهد ده ملائکې په ده شاهد دي مځکه په ده شاهد ده زمانه په ده شاهد ده الله تعالی په خپله په شاهد ده پټې ځای نشته نو پټوی نشي خبره ګناهو جرمو باندې به اقرار وي بیا به د ده په ژبه دی نیول کېږي اقرار هم په ګناهو وکړي نو الله سزا هم د ده په فیصله ورکړي بس پیکو ما خو کتلی خو نه وشو خو ویایو به څومره چې خدای توفیق راکوي که نه شو ختم نه دي شي ختم کوشش خو به کوو چې ټول قرآن عظیم شان ویایو خو چې څومره ویلی شو وس من پوره وي مشکل نه وي خو هغه به ډېره ښه وي چا د کینسر د مرض لپاره دعا غوښتې ده چې وایي دعا راته وکړه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خدای پاک موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي، ټول طاعت عبادات بندگی په خپل دربار کې قبول وګرځي، ټول کړه ګناونه مغفرت نصیب وګرځي، آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي. الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کی، محبت کی، خدمت کی، معاونت کی، ربي کریم ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي. خدای پاک بندیان د اهل اسلام د بند خلاص کړي، قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي، مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسي. خدای پاک بیا ودو ته ښځې د کنران دي الله نکسالي ودونه نصیب وګرځي، خدای بیا اولادو ته نکسالي اولادونه نصیب وګرځي. خدای دې متعالی طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاري، په هر عمل کې اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځي، په ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل رحمتونه نازل کړي. خدای پاک موږ ټول اهل د رحمت تا وګرځي، په افغانانو خصوصي رحمتونه نازل کړي. خدای د ټولو افغانانو زړه ته مینه د اسلام ور وغورځي، خدای دین ته منقاد وګرځي، شریعت ته منقاد وګرځي. امیرانو د کوم ماموران دي خدای پاک ټولو ته دغه عظیم نعمت د شکرانې توفیق نصیب وګرځي. خدای پاک په هر عمل کې اخلاص د تا رضا نصیب کړي، طرفت العین وقلم خپل نفسو ته مسپاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.